د مجبوره پیغلې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د مجبوره پیغلې ناول شپږم یو له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول شپږمه برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پر راسره واورئ. راهیله بیا راغاړې وته، زما هم د سترګو اوښکې روانې شوې. شکریې وویل پورته شه، خدای مو په خیر ورسوه. ما دروازه را بنده کړه، موټر هم حرکت وکړ. تر څو شکریه او راهیله ولاړې وې چې زموږ موټر د کوڅې په کونج تاوېده. نجیب د موټروان سره مخکې ناسته او خبرې یې کولې. د دوی خبرې د کابل په جنګونو او د مزار شریف په وضعیت وې. موټر همداسې روان و. ما د شکریې پر چستی او د هغه په پروګرام فکر کولو. خدای عجیبه ذهن ورکړی و. ته ګوره څومره هوښیاره ده. د تېرو ورځو یادونه به راته ودرېدل، د هغې کارونه او د هغې خبرې رښتیا هم چې ځیرکه ښځه ده. بیا به د کابل په لوري والوتم. کله به مې موټر ته زړه تنګ شو چې خدای مې زر ورسوي. اوس لمر راختلی و. موټر یې تلاشۍ ته ودرېده. موټر ته یې راوکتل، نور یې موټروان ته د تلو اشاره وکړه. موټر په مخ روان شو. تر 2 ساعته مزل وروسته یو ښار ته ورسېدو. ښار کې لږ څه ګڼه ګوڼه ښکارېده. موټر یو خوا ته ودرېده او نجیب له موټره ښکته شو. د کراچۍ له سره یې څه راواخیستل، بیرته موټر کې کېناست او موټروان ته یې د تلو وویل. ما ته یې شاته راوکتل او راخیستي شیان یې راکړل. زه هم وږې وم، لږ کیک مې ترې وخوړ. موټر د ښاره ووته او په یو کوڅه ورتاو شو. د کوڅې منځ کې یو لوی کور ته ودرېده. نجیب له موټره ښکته شو. ما ته هم د ښکته کېدو وویل. زه هم ښکته شوم او بایک مې راواخیسته. نجیب موټروان ته پیسې ورکړې او موټر په خپله مخه لاړ. نجیب ما ته مخامخ ودرېده. ګوره دا زموږ د خپلوانو کور دی. دلته زموږ د کور څه ونه وایې او نه د هغوی نومونه واخلې. که دوی پوه شول چې دا د یوسف له کوره راتښتېدلې، نو بیا به زما په مرګ او ستا د یوسف سره په واده تمامیږي. موږ به دلته یو 2 ورځې ایثار شو، تر څو به دلته یو چې لاره خلاصه شي. بیا به ځو. د دې سره دروازه خلاصه کړه او ما ته سر وخوځاوه چې راځه. موږ په دروازه کې و چې یوې ښځې غږ کړل. نجیب راغی. ډېرې ښځې راووتې. نجیب ته یې ښه راغلاست وویل او بیا یې ما سره ستړي مشي وکړه. ښځو په سوالیه سترګو نجیب ته کتل چې دا څوک ده، خو یوه پخه ښځه رامخته شوه. راځئ کوټې ته، ستاسې ستړي یئ. زه کوټه کې کېناستم. ښځو پوښتنې کولې. ته څوک یو، د کوم ځای؟ ما هیڅ نه ویل. نجیب د کوټې د باندې د څو ښځو سره خبرې کولې. بیا یوه ښځه دروازه کې راښکاره شوه او ما سره ناستو ښځو ته اشاره وکړه. هغوی ور ووتې، تر ځنډه سره خبرې کولې. بیا ما ته راغلې، خو تېرې پوښتنې تکرار نه کړې. چای یې راوړ. بیا یې ما ته وویل شبنم خورې خفه نه شي. حیرانه شوم چې زما نوم کیدای شي نجیب ورته ویلی وي. ورځ تېره شوه، شپه راغله. د شپې تر یو وخته مو خبرې سره کولې. بیا راته ځای جوړ کړ. مور یې وویل مدینې ته او امینه به د دې سره څملی. زه په خپل ځای څملستم. مدینه او امینه هم وغځېدې. په ملاسته مې ترې وپوښتل تاسې د نجیب څه کېږئ؟ امینې وویل زموږ د مور له طرفه خپل دی او ځان یې تېر ایسته. ما هم یو شیبه چورت واهه چې کابل ته ورسېدم، نو کېدای شي پلار مې نه وي تللی. زه به هغه ته ووایم چې نور له دې وطنه کډه وکړه، بیا به زما په ژوند د کابل نوم وانخلم. دا وطن نور د اوسېدو نه دی. دلته انسان اهمیت نه لري. اوس ټول وطن ځنګل ګرځېدلی او ظالم ښکاریان پکې خپل ښکار کوي. نور مې د وطن په سردرو راوګرځېدم. د زرګونو میندې او پیغلو غږونه مې اورېدل چې د ظالمانو او انسان تښتونکو په لاس یې عفت لوټېږي. خوب یوړم او آرامه ویده شوم. سهار را پورته شوم. نجیب ته مې وویل څنګه شو؟ ته وګوره چې لاره به خلاصه وي او که نه، او یا د کومې بلې لارې درک وکړه. نجیب وویل ستا نه زما ورته ډېر تلوار دی. ته بېغمه شه، کېدای شي وضعیت ښه شي او لاړ شو. ګوره دوی ته خو به دې څه نه وي ویلي. زما له خوا تا ته پوره ډاډ دی. د ماخوستن ډوډۍ نه وروسته د امینې مور جګه شوه او ما ته یې وویل راځه لورې. زه هم ورپورته شوم. د بلې کوټې تشناب ته یې وروستم. هلته یو ډېره ښکلې جوړه کالي ایښي وو. راته ویې ویل لورې دلته ځان پرېمینځه او دا کالي واغونده. ما هم ورته بې د څه خبرې هو وکړل.
ځان مې پرېمینځه او کالي مې واغوستل. کیدای شي موږ به د شپې له دې ځایه ځو. بیرون راووتم، د امینې مور ولاړه وه. لورې، ما دا کالي نن له ښاره تا تر وغوښتل. خدای دې وکړي چې خوښ دې شي. ما ورته وویل مننه مورې، دا ډېر عصري کالي دي، زه تاسې نه بیا هم مننه کوم. هغې راته وویل لورې، ویښته دې ږمنځ کړه، هغه شیشه کې هر څه ایښي دي. زه هم ورغلم، ویښته مې ږمنځ کړل، د مخ کریم او سرخي هم ایښي وو. نری نری مې شونډې سرې کړې او مخ مې غوړ کړ. بیا مې سترګې د لومړي ځل لپاره تورې کړې. د امینې مور راته وکتل. لورې، رښتیا هم په رښته یې، ته وګوره څومره ښایسته ښکاري. خدای دې له بدو سترګو وساته. د کور کوټې ته ورغلو. دلته ټولې ښځې راته په حیران حیران کتل او مبارکي یې راکړه. مدینه جګه شوه او یو سور شال یې راوړ، په سر یې راواچوو. په دروازه د پاخه عمر یو سړی راښکاره شو. تاسو آماده یئ؟ زما له خولې بې اختیاره هو ووتل. ورته مې ویل نجیب څه شو؟ سړی مسکی شو. هغه په اخوا کوټه کې دی. لورې، ته پوهېږې چې ما ټول بندوبست کړی دی. ما ورته ویل خدای دې تا هیڅ وخت نه خرابوي، خدای دې عمر درکړي. هغې راته ویل هو شبنم جانې، په ژوند باور نشته. ما ملا راوستی. ما ورته ویل ملا، د څه شي لپاره؟ سړي په کټ کټ وخندل. ستا او د نجیب د نکاح په خاطر. چیغې مې له خولې ووتې او پړ مخې راوغورځېدم. چې په هوش راغلم، چا مې پښې او چا ورغه ویسولول. نیغه راپورته شوم او د امینې په مور مې ورټوپ کړل. د خدای ظالم مې دا څه کوي؟ زما کوژدن د میرویس سره شوي. زه یوسف ظالم را تختولی وم. د امینې مور له ویښتو ونیولم. چپ، ته اوس زموږ سره یې. دا زموږ خوښه ده چې تا یوسف یا نجیب ته ورکو. او میرویس دې لا کوم ګل دی؟ دا د صوفي بای کور دی. ته پوهه شه، دلته ستا هره غلطي د مرګ په معنا ده. ته به نوره هېڅکله هم کابل ونه ګورې. موږ ته ستا کیسه نجیب کړې، تا یوسف سره دوکه کړې. زه به د شکریې او راحلې سترګې وباسم او هغوی به په ژوند تر مرګه بدترې کړم. ما چیغې کړې، ما مړه کړئ، ما مړه کړئ. صافیه په مکاره لهجه وویل نه نه، ته باید مړه نه شې، تا به د دې کور مشره جوړه کړم. ما په دواړو لاسو خپل ویښتان ونیول او ټکان مې ورکړ، خو هغوی زما لاسونه ونیول او صوفیه څو سختې څپېړې په مخ ووهلم. صوفي بای را نږدې شو، زما پر ملا یې پښه کېښوده. د نجیب په خاطر درته څه نه وایم، که نه زما په مخ کې تر اوسه غټو غټو خلکو اوف نه دی کړی. ما ته ستا مرګ ډېر اسانه دی، زما خبرې ومنه. دا نکاح به حتمن کیږي او همدا نن شپه، بیا به د ژوند له مرګه بدتر وي. دا زما خوښه ده او زما فیصله نه ماتېدونکې وي. زه نور لاړم، تاسې دا پویه کړئ. نورو ښځو صفیې هم راته ډېر د مرګ ګواښونه او ویرونکې خبرې وکړې. زما زړه درزېده او ژبه مې نه خورېده. له سترګو مې بې اختیاره اوښکې روانې وې. کله به راباندې بېهوشي راغله او کله به مې سترګې راپورته کړې او د کرکو ډکو څېرو ته به مې په قهر وکتل. هېڅ مې د لاسه نه کېدل. کاش چې نه وای پیدا شوی یا په ماشومتوب کې مړه وای. زما زړه ولې نچوي؟ خدایه ویچوي. بیا مې چیغې کړې او دا ځل صوفیې داسې څپېړه راکړه چې په سترګو مې توره تیاره راغله او یو طرف ته وغورځېدم. تر نیمې شپې دا لوبه روانه وه. کله به په هوش، کله وهل، بې سده کېدل، منت او زارۍ، اختارونه او زورول، خو هېڅ سر یې ونه نیوه. صوفیا او د هغې دوه انګورګانو له لاسو ونیولم او هغه کوټو ته یې بوتلم چې کالي مې پکې بدل کړي وو. تر لږې شېبې راسره ناستې وې او ګواښونه یې کول. کله به یې په فریب لاس پورې کړ او وعدې به یې راکړې. دنیا به یې راته د نجیب سره په نکاح کې ګل و ګلزار کړه. راته ویې ویل ګوره نکاح وتړل شوه. ما ورته ویل څنګه؟ ما خو نه دې قبوله کړې. صوفیې وویل ته څومره خوش نصیبه یې، ستا وکالت صوفي بای په خپله وکړ. د هغې په مخ کې له ما اوف نه دی کړی. د هغه فیصله نه ماتېدونکې وي. عقل مې له لاسه ورکړی و. هر څومره بوج مې چې په دماغو راوړ، کار یې نه کاوه. زبون مې وهل شوی و. د هېڅ خبرې واک راکې نه و. دوی ناستې وې چې نجیب راغی. 3 وړه ورته جګې شوې. سلام یې ورته وکړ او په غبرګ غږ یې مبارکي ورکړه او په دروازه ووتې. نجیب دروازه قلف کړه. زما تر څنګ کېناست او مسکی شو. شکریې غوښتل چې ما استعمال کړي، خو زه د ډېره وخته د دې انتظار وم. ته وګوره دا هوره ما سره کابل ته لیږي. دا د یوسف ماما ښکار و او هغه د دې په سر وارث غوندې سړی د لاسه ورکړ.
ځان مې راواک کې کړ ته څومره ذلیل انسان یې. ته د یوسف دشمني او زما ژوند تباه کوي. یوسف به تا ژوندی پرېږدي؟ نجیب په کټ کټ وخندل. ما ته په مرګ مه ویروه، زه کمزوری نه یم چې یوسف به مې ووژني. زه به د یوسف مازغه باد باد کړم او زه به ستا ژوند در جوړ کړم. ما ستا د ژوند د خرابېدو هیڅ فکر نه دی کړی. زه به د ژوند جوړوم. د ښځو مازغه ډېر کم وي. شکریې فکر کولو چې کابل ته تګ د کور د یوې کوټې نه بلې کوټې ته تلل دي. کیدای شي ستا په سر زه په لاره کې چا مړ کړی وی. په دې لاره ښه ځوانان نشي تللی. او بیا دا بې عقلتوب چې ستا غوندې خاپیرۍ بول د عقل نه لرې خبره ده. په نجیب مې ورخیز کړل او په دواړو لاسو مې د ګریوانه ونیو. ته به بې زړه وې، اول به تا نه منل، اوس هم سرې وخت دی. یا مې همدلته پرېږده، زه خپله یوازې ځم، او یا مې بیرته د شکریې کره ورسوه. نجیب مې تر زنې لاس کړ. ستا پرېښودل یا بیرته شکریې کره لیږل لکه چې په نرتوب مې خاندي. او بیا یې زما لاسونو ته ټک ورکړ او ځان یې راڅخه خلاص کړ. ته به نوره هېڅکله هم لاړه نه شې. ته زما ښځه شوې او نوره د هغه پخوانی خیالونه د زړه وباسه. د دې سره یې د لیوه په څېر راباندې حمله وکړه. په غېږ کې ونیولم او ځان ته یې راجوخته کړم. ما په دواړو لاسو په مخ ووهه او له ویښتو مې ونیوه. د زما ملا ته کلک زور راکړ چې هډوکي مې ترکا وکړه. ویښته مې خوشي کړل او په مخ مې را حمله کړه. نجیب مې ملا سسته کړه او زما ټیکری یې راواخیست. بیا جګ شو. زه هم ودرېدم. د درېدو سره یې یوه کلک کلاغته راکړه او په بستره یې وغورځولم. بیا د ځناور په څېر راباندې ګونډې کېښودې. دواړه لاسونه یې راباندې شاته وتړل. په غېږ کې یې راپورته کړم او په چپرکټ کې یې واچولم. په ډېرې بې حیایۍ زما په وجود لاس کېښود او په کټ کې راسره وغځېده. ما چیغې وهلې، خدایه خدایه ته مې عزت وساتي. بیا به مې ده ته منت او زارۍ شروع کړي. د خدای له قهره وویرېږه. زما په عزت لوبې مه کوه. ته خو هم خور او مور لرې. که زما پر ځای په هغوی څوک داسې وکړي نو ته به څه کوې؟ د دې سره یې په خوله څپېړه راکړه. بیا دې د خولې داسې خبره وانه ورم او که وشوه دا به د هغوی قسمت وي. خو ته ځان پوه کړه او زما هره غوښتنه ومنه. دا به ستا لپاره ښه وي، که نه د خلاصون یوه لار هم نه لري. او په قهرجن غږ یې وویل چې زما فیصله زما وي. په مخ مې د اوښکو بهیر رامات شو. غږ مې په سلګو کې شیبه په شیبه ورکېده. بې عزته نجیب مې د حیا د لوټولو کوشش کاوه. ما لغتې وهلې او راکېناستم، خو لاسونه مې تړلي وو. ډېر مې ځان یو خوا او بل خوا کړ، خو ګټه یې نه کوله. د خپل شوم هدف د ترسره کېدو په خاطر د کټ منځ ته شو. په دواړو لغتو مې په سینه کې ووهه او د کټ پښو ته وغورځېده. پورته شو، خپل څادر یې راواخیسته. د څادر یو سر یې د چپرکټ په یو بازو پورې وتاړه او بیا یې زما په سینه تیر کړ او د کټ بل بازو پورې بل وتاړه. اوس نو ما ځان په اړخ هم نشو اړولی. ما ډېرې لغتې ورکړې او چیغې مې وهلې. په دې کور کې پرتو خلکو، افسوس ستاسې په غیرت، لعنت دې وي پر تاسو. ستاسې د کور دننه د یوې پیغلې عفت لوټېږي. دا کور نه دی، دا د زنا اډه ده. خدایه په دې کور خپل عذاب را نازل کړي. خدایه اسمان را وغورځوي. زړه مې وچ وچ درد وکړ. د څه لپاره چې ما د تېښتې هڅه کوله هغه وشول. بې ستره شوم. عزت مې لوټ شو. د حیا جامې مې له تنه وغورځېدې. نور ما ته په دې دنیا کې ژوند کول نه دي پکار. زه باید ځان ووژنم. اوس د مرګ چورت کې وم. د بې عزتۍ شپه وه تر سهاره هغه ځناور په وار وار زما عزت لوټاوه. سهار له کوټې ووته او زه یې بربنډه په کټ کې تړلې پرېښودم. لږ وروسته صفیه په کوټه راننوته. د کټ څنګ کې راته ودرېده. اول یې شونډې له خندا ورانې شوې. بیا یې په مخ څپېړې راکړې او سخت یې ووهلم. راته ویې ویل تا سره همداسې په کار وو. تا به نجیب ته مینه ورښودلې وه. په مینه به دې ورسره خبرې کړې وای. نور یې سپکې سپورې شروع کړې. د باندې ووته. لږ وروسته صوفیه او نګور یې حمیده راننوتې. د حمیدې لاس کې یوه جوړه کالي وو. زه یې پرانیستم، بیا یې تشناب ته ننویستم او پرېمینځلم. کالي یې را تبدیل کړل. بیا یې ږمنځ را واخیسته او ویښتان یې را جوړ کړل. اوف خدایه زما زړه ولې نچوي؟ دا څومره سخت زړی یم. خدایه زه دې د څه لپاره ساتلی یم؟ ما خو اورېدلی و چې رحیم یې. ته خو مهربانه یې. خدایه کیدای شي دې کې هم د خدای حکمت وي. سوړ اسویلی مو ویست. نو زما په بې عزتۍ کې دا خو زه تباه کېږم.
د مجبوره پیغلې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول شپږمه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.